شین گنبت ند جانان شما قربان شما قربان شین گنبت ند جانان شما قربان شما قربان شین گنبت ند جانان شما قربان شما قربان چی خدمت لائی راضی سر مخا ملائکان شین گنبت ند جانان شما قربان شما قربان شین گنبت ند جانان شما قربان شما قربان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوچ دوارو جہانو سردار آقائے نامدار فخر الانبیاء امام المجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی آمنہ زہریہ بی بی حلیمہ تا اوالا کو نو بی بی آمنہ کو سکی ولاڑا دا او پڑیر منت او زارے بی بی حلیمہ تا فریاد کئی او دا ورطوئی چی و بی بی پا خدای میں دے قسم وی دا گور دیر بہترین معشوم دے نازنین معشوم دے خو فی الحال بے سو کا بے اسرے دے پلاری نشتا نورے پکور کی رونا تربوران نشتا دے و بی بی زمان لختی جگر دے دد بزیات لحاظ ساتے بی بی حلیمہ ورطوئی چی وا امینہ ستا بچی زما بچے ستا لخت جگر زما لخت جگر دے و بی بی امینہ چی زما دا سیال سیالی دی برابر کرلا زد دخپل امزول سران پسیالے کی برابر کمان زما امزول بان دما شمان سرغی کی روانی وی او زبا یوازو ما تدا ارمان خو بی بی امینہ پا ما دی دیر لوی احسانو کو چی زد دامزول سر سیالے کے برابر وہ بی بی امینہ پا خدای میں دی قسم وی چی زبخ پل جگر جانو مال تاجو تخ قربان کما خستا بچی بخبگان تورن کما بی بی امینہ جاری چیغوی چی یا اللہ زما لخت جگر جدا شو زما نور بصور جدا شو شمس و قمر جدا شو یا اللہ طاہر اطہر جدا شو یا اللہ تینے کا بانشاہ سو وقت بی بی حلیمہ معشوم بچے واغست او خیمی لے یوڑو عبداللہ تے آوازو کچھ وخاوندہ دا سے بہترین معشوم اللہ راکا دا سے معشوم دے چیز پناوے توپ کے پخپل زوانے پوشوے نوما پخپل سکالے و خوشالے پوشوے نوم دا سے بہترین معشوم دے ماں چی سو وغی کی رواغست وصڑیا پخدے قسم دے زما سینہ کے پینو چیز ماڑوں بے بچے پہ موڑش سینہ کے میں پیراغلل لمن لاند بیگی کمس نہ بہر اوتل زماد معشوم موڑوالے پیراغے او زماد جنکوالے نور اگا کم دوران واپس رائے وخاوندہ اللہ دیر بہترین معشوم پلاس راک
بیبی آمینہ ورطا گوری او پسترگو باندی اوخ کی داری وی او بیبی حلیمہ ورطا واپس گوری بی پما دے احسانو کو پتا دے اللہ احسانو کی فوری خیمہ کے ناس دی عبداللہ صاحب تاواز کئی بی بی حلیمہ ورطا آواز کئی چی وخاوندہ کما خپکے دا ماشم خپکا کما زہیرے دا ماشم زہیر کا وخاوندہ دیر بہترین ماشم دے دا دے ماشم پراتلو پس پوری زمان تلزوانی اللہ واپس کا سوخ چی بی بی آمینی دا کورا آواز ورک چی و بی بی زمان ماشم در یتیم دے فقیر دے گوری دا دلحاظ ساتا بی بی آمینہ ورطا آواز کئی چی زمان ماشم یتیم دے لحاظ ساتا اور رب لا یزال ورطا حاتم نا آواز کئی چی و بی بی آمینہ پا خدای قسم دے ستا ماشم دا تمام کائنات دا پار بشیر و نذیر دے ستا ماشم دیر بہترین ماشم دے داغ اللہ نے کا باندے سر بدنا بابا بی بی حلیموی نور پالل بے اللہ دا جبریل امین پا واسطہ کئی معشوم بچے بی بی حلیمی واغستو پا او خیزان سرکینو عبداللہ صاحب تاوی تڑوان دے سورشا معشوم بچے زان سرکیدا سمالی چے بی بی آمینان دا کور واپس کے دا نو پسترگو باندے غٹی غٹی اوخ کے رالے ورطوی بچیا اللہ دے ملشان زبستا پا فراق اوستا پا جدا ہے کہ نہ خوراک کوما نہ بسکا کوما بچے تر اغی پوری بسر او نہ لگوم چی ترکم پوری تامالا اللہ واپس ران کی سوخ چی دوارو جانو سردار پا اوخ مبارک باندے کے نو اوخلا آواز ورکی چی و اوخ پاسا پتا باندے یو یتیم بچے ناستے ملگری روان دی تلی دی چی مونگ دا مرگرو نرستو پاتی نشو اوخ کا چگی وی او جاری دسترگو نا اوخ کی داری وی او اوخ پاسینا یا پروردگار علما اوخ خود دمرا کمزور نوا دمرا حقیر نوا دمرا بے وصا بے بس نوا یا اللہ اوخ والد ازمکی نپاسینا عبداللہ صاحب چکا واغستا او اوخ گزار ورکی برد حاتب نا اللہ آواز ورکی چی و عبداللہ و بی بی حمنا پا خدای قسم دے یو بہترین معشوم زے گولے دے دا سے معشوم دے چی اوخیم پیدارت منی وقارت منی بشارت منی طہارت منی قیادت منی لیاقت منی نیابت منی دیر بہترین معشوم دے کدا اوخمڑا کے واللہ کبد زین پاسی حاتب ورطبرن آواز کئی وعبداللہ دا معشوم والو پا اوخیزان سرم دا اوخدا ارمان لے چی دا دا تمام جہان معشوم ندے دا تمام جہان قائد اعظم دے چی ترک میں پورے قائد اعظم پا اوخ مخ کے ناس نی اوخ بمڑش خود زینب پانی سی بہترین معشوم دے اوخیم قیادت او نیابت لیاقت او صداقت منی طاقت منی اوخی پا وخلو باندے مڑکڑا خو دا زین پاسینا تر اغی پوری چے اللہ دا حاتفنا آواز کئی چے اے عبداللہ او اے بی بی حلمے دا معشوم والے او مخ کی کینوے اوخ با علا پاسی گنی اوخ با مڑشی خوچ رسول اللہ روستو ناستی اوخ دا زین نبا سوخ چے دا دوارو جانو سردار پا کمال پوشولان نو معشوم راواغستو او مخ کی عبداللہ صاحب لورکو عبداللہ صاحب غیق کی انو پا دوارا مخ سب کو اوخی توی پاسا سوخ چے اوخ پاسے دا یو گام اک دی نو دا گام سرا مل مزل پار کئی پا خدای قسم دے دا ار گام دا اوخی دلان دینا شنشنوا خرازر غنیگی گرمی وا موسم دا گرمے دے دا دوارو جانو سردار دا پاسا اللہ اوریز تا حکم اکو چی نری نری باران دا عطر پونا او سور دی پا محمد رسول اللہ دا پاس روانی یہ مخلوق والے بنویز کچھ دا تمام کائنات سردار دے شہنشاہ دے بادشاہ دے پالا دیر گران دے اللہ تا دیر عظیم تب دے او عظیم خلقت دے اللہ ورطی حبیبہ کت پیدانوے عرش با پیدانو کت پیدانوے لوح با پیدانو نب میں عرش پر کرسی پیدا کروا و حبیبہ تچ روان استا پسر باندی بدوریز سور روانوی یو خواہ بالخواہ گرمی دان خبگان دے ہائی سوران دے خوب محمد الرسول اللہ دوریز سورہ و نرے نرے باران لے
کم طرف نه چې بیبي حلیمه ګوري نو आवाज د اون غنو راځي یا رسول الله سلام علیک خیډه نه आवाज راځي یا رسول الله سلام علیک ګسډه نه आवाज راځي یا رسول الله سلام علیک بازونه دي چې ورلرا روان شي او محمد رسول الله ته سجده ولګي تمام اون د ویخنا تر سره پورې په سجده باندې پروزي ځکه قصیدی مولانا فرمای جاءت لدعوته الاشجار ساجدة جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدمي د دوارو جانو سردار ته اون سلام کوي غټه سلام کوي غنه سلام کوي د زنګل دیوان او پیریان سلام کوي درندگان فرندگان سلام کوي او محمد رسول الله په خسور باندې روان دي یو طرف نه د ګلونو خوشبوئی دي د عطر قطار او بهار دی په خدای قسم بیبي حلیمه قسم خوري چې محمد رسول الله مغي کیونیو د عطر بارانو خوشبوئی وا ډیر بهترین بهار او باغ شروع دی ډیر بهترین انداز شروع دی आवाज شروع دی زیاده ټولو نرستو ما خو چې محمد رسول الله می په اوخه کینو نو زما اوخه دومره مننه شو چې د تمام ملګرو نه الله دیکھا ما خپل بچی چې ماشوم سو وخت د خپل زوی سره ملګری کا هغه ماشوم بچی می جاړي خو محمد رسول الله نره نره مسکا او تبسم فرمای زما زوی باندې د جړه مرزو چې رسول الله میرا واس زما د زوی جړه او بخیلی ختم شوا رسول الله چې می کور تر आवाज کور کې اوچ چیلې هغه الله تان دکړي کور کې زما کوی اوچو هغه اوچ کوی کې الله او برا واسطه رب رحیم زما په قربان یو بهترین بهار راوستا یو بهترین وقت راغې سرسبز او شاداب شم سرفراز او سربلندی راغلا ماشوم بچه بهترین ماشوم دی چې په کملار راغلم اغلار اونشنی شولې قبل روخته چمنون روختل ما ماشوم بچه واغس او خیسنی تمواچو سوال چې زما ماشوم بچی مور شو او غس سینې ته میرا واچو د دوارو جانو سردار شونډې مبارک را غونډ کړې او د غس سینې ته خل نکړ لوزانې ته نواړو زه یو ورځ خپه شوم چې یا الله دا بچی سینت غسول نه روي بیا په بل ورځ خپه درې ورځ باندې جانم چې و بچیان و یتیمان و یسیرا و مکی بچیا و محمد بچیا اخر سوجد چې تګس سینا ناله الله د هاتف نه आवाज کوي و بی بی حلیمه دا زما پیغمبر دی ډیر بهتر دی دا ظاهر اظهر دی انور دی اطهر دی منور دی ډیر پاک دامن دی تقی دی نقی دی دې پردی مال نخري چونکه ابتدا نه دا غس سینا د رضا ایرور وا او خیسینه د دوا دی په خپل حسابان صبر کوي او شکر گزار دی و بی بی پکی گمدی د بلرور ایسنو خوري دا ډیر منصف او فیصل والا دی بی بی امنه خوشاله شو سو وخت چې واغستو پزانګو کې کینو بی بی فرمای ما یو جوټ ور کړلا بیا کور لګې مکار کوما بی بی आवाज کوي چې و بی بی شیما لاړ شو غرور له جوټ ورکا بی بی شیما ماشومه دا چې زنګو لرالا ورته وی امجان اگر ټاله چې تا ور کړو وسار کې اوس ما زګر د مغه سي زنګو چورليږي لګا د ټاله وی بی بی په منډه منډه رااله چې و بی بی په خدای قسم دې ما یو جوټ ور کړو یا بدا تا زنګو یا بما زنګو چې تا نه دې زنګولې ما نه دې زنګولې بیا سوک رالل چې محمد رسول الله لجوټ ور کوي الله आवाज کوي یا حلیمان دا محمد رسول الله دے تمام کائنات و بادشاہ حسین شاہ دے د زنگولو د پارا اللہ دا عرش جبرائیل امین را لے گیو زنگوے زنگئی
بی بی فرمائی چی ما بول کلستر کی تورولی آواز بکیدو چی دا دنیا رنجو تاجت نشتره اللہ والا دا جنت الفردوس نرانج روڑل او جبریل امین والا دا جنت پر رنجو باندستر کی تور کڑے بی بی آواز کئی پا خدای قسم دے ما یو بہترین معشوم بیا منتا دا جنت پر رنجو ستر کی تورے دا جنتنا حر و غلمان اغل جوٹیل رازی جبریل امین جوٹیل رازی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی میں کور تراوس یو بوڑے خزپ منڈا منڈا راغلا ام سے لاس کے دا او بی بی تور ترغاڑا وطا چی اے بی بی حلم دا سوک ما شم دے پکورا دن نکڑی رے زدہ سلویخ تو کالو فالج والم بیمارو ما بیگاستا پکور بانی یو نور بارانو درنا بارانو زپم لاستا ورغلما او اغا نور پوری نزدے شما خوچ اغا نور تا نزدے ورلم اللہ زما فالج روح کو زبیاور تا نور را نزدے دا بدن نمی بیماری لارا و بی بی پکور کی میو چیلے دا غا چیلے تالا انام در کوم چی اغا تل شودا معشوم پی پالا دیر بہترین معشوم دے نازنین معشوم دے رب تقرین معشوم دے اے بی بی ز اللہ روغ کم دا دے معشوم بچی دخلی لار راواخلا او زما پا بدن باندے پورکا و بی بی دے معشوم دخلی لار دیر بہترینی او دیر دا عظمت والا دی دا قوت والا دی دا عزت والا دی بی بی لگیا دا دخلی مبارکینے لار راواغستے اگا بوڑھائی خزلے پا بدن باندے پورکے اگا بی بی عملاب ماتوا یا اکدم ادرے دا چی دا محمد رسول اللہ دخلی مبارک پا لاڑو رو غشما وَلِبَنِي وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ وَمَنْ يَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاهُ الْأَسَدُ فِي آجَامِهَا تَجْمِي دوارو جانو سردار تمام دنیا لرحمت دے شفاعت و شفاعت دے او ذریعہ دے شفاعت دا بی بی لگیا دا کور پا کور گرزی چی دا محمد رسول اللہ دخلی لار دے مریضان پا بدن اولگئی نو ظاہر بدن بے دوار جوڑی بی بی حلیم کور کے ناستا دوی غریب ماں بے سوک ماں بے سرے ماں کل نہروے لگوی تندوے خوچ محمد رسول اللہ میں کور تراواز تجارت سامان بدلی گی مزدوری لگیا دا شورو شلا دکانداری چلی گی یو خواب الخوانا سوک گڑی راولی سوک بیزی راولی سوک غیان راولی سوک خان راولی او دا محمد رسول اللہ دخلی دلالو پا شکرانہ کے ما کر پینزلس گردن خزی برابر دی اغی سر چیلے دی گڑی دیو تولے مال راک چیا حل مداستا دا دے معشوم بچی دا خلی دلالو شکرانہ و نظرانہ دا و دا سور لسم صدے مسلمانان یہودیان نصرانیان یاقوبیان و چکڑالیان مشرکان دا دوارو جانو سردار دا قدم قدر کئی دا خلی دلالو قدر کئی او تبت من کرے گے و دا خدای بندہ دا محمد رسول اللہ تابدار شاک چی دوار جہان دے اللہ مزیدار کی دا دوارو جانو سردار دا برکتنا بی بی حلیم فرمائی ما کر پنزلس کنڈ کا گڑے او چیلے اللہ برابر چار چا پیر زمان دا گڑو سوداگر خوارشو دا چیلو سوداگر خوارشو زا اللہ مالدار کما زما غریبی ختم شوا منس کے کال تیر شو دا دوارو جانو سردار پا یورس کے دابتے عمر لوئی گی او اب تک دا میاش او دا میاش تے پروزو کے اللہ دا کال عمر لوئی محمد رسول اللہ کال تیر کو ما برکات و آثار اولی دل ننورتا میں دائرہ دا چی رسول اللہ دلا سنونا انیسم او پخلی مبارک ورطا اللہ او للیللو پاپل پلویم او پکور کی گردو بی بیو فرمائی چه قالین میں ورطا لاندی ویڑکو او محمد رسول اللہ پہ قدم قدم گرزو ما
زورت چغوام بی بی آواز کئی چی ما محمد رسول اللہ دلاسن اولیو او پا قالین پا مزا مزا گرزو ما ورت آواز کم چی بچے پلوالا پلوالا بچے پلوالا پل دی بخت ورش شاب بلوالا بی بی وائی ما دلاسو دنی ولے دی قالین میں ورت لان دی غوڑولے پرورو میں ورت ویلے چزر ورشا واخل پل بچے پل دی بخت ورشا پرورو میں ورت ویلے چ قربان واخل پل بچے پل ماہ تابان دوارو جانو سردار چکم طرف تا پکور کے گامک دی اگی طرف نے خوشبوئی رازی چکم طرف تا رسول اللہ علیہ السلام روانی گی فرشتے پی درود و سلام آواز را لی گی دوارو جانو سردار سو وقت چی دعا کالو تنیز دیشو خلے اس پڑ دلان آواز کئی چے اے بی بی اے مورے زما کور کی او بل رو رو خورم دے اگی ما سر لو بکولی نن ما سر اگی لو بنکئی اگا زما رو رو خور پکم خوالال بی بی علی مورتا وی بچا گی چلے سرولو لبوزی رسول اللہ ورطا جاڑی چی زمارو رو خور دکمی سینے پہ خوڑی لی دی اغمام خوڑی لی دی پکم زنگو کی چغی زنگی دلی زم زنگی دلیم کم علیج بانے چی زلو بے دلیم اغیم پلو بے دلی دی وہ بی بی چاگی چلے سرولو لزی نمام ورسر ملگری کا زبم ورسر چلے سرو ما دوارو جانو سردار ننورس چلے واغستے او دخپل رو رضائی او در رضائی حقور سر یوزے چلے سرائی غرق لگا دی محمد رسول اللہ چی پا غرموں کی روانی اور یز پی چتر جوڑی او سور جوڑی کہ انہوں لنیز دے ورزی انہیں ورطراٹی ٹیگی او دے چارچا پیرن آواز رازی یا رسول اللہ سلام علیک انہیں آواز کئی غرون آواز کئی مرحبا صد مرحبا یا محمد مصطفیٰ دوارو جانو سردار دا سے دا یو غرلان دی چلے پس لاردان یو دو کسان راغلل محمد رسول اللہ تا اشارہ اکرلا ورطوی بچت محمد ابن عبداللہ خونے وی قربان پوینے ماں خو مکہ کے پیدا ماں مدینی تراغلے ماں دغا میں موردہ اگا میں پلار دے دغا دوارا میں رون دی نور پوینیم خنم میں محمد رسول اللہ فوری محمد رسول اللہ انہی وہ لاندے را گزار کا آیا ورطوی چی علکا چاڑ روڑا دا محمد رسول اللہ دے وہ بی فوری چی زلان دے غرزولم چاڑی را لپسینہ کی خودا سینیرہ لسرکڑلا او دزرنیرہ لسرہو استلا عبداللہ زوی بی شیماو اغزوی پا منڈا منڈا راغ للوا مجان زمونگا رضائی رور او مکی رور یو دو کسان یو لاندی رو غرزاو بلور لپا مرے چاڑ کی خودا علیکم بی بی حلیم سر طور سر فی ابلغ پی شلی دل گیروان پلا روانا دا منڈی وی یا اللہ زمام کی بچے چرت دے یا اللہ داواری رانا پلاس راکنو بیا میں تو بدا چیلو سرولو لبین پریدم بی بی حلیم منڈی وی زچ اغیا دا عمر میں نڑیگی زچی اغیا دا عمر میں نڑیگی پا گوگل کے میں دا غم چڑی غڑیگی پور سوس پا ندرنگ ساتھ کی سڑشی خو ظالمان میں زڑگی سیزے ان سڑیگی بی بی حلیم منڈی وی پخپو پولے رو خطے در پا در غر پا غر باندے منڈی وی و بچیا چرت بے زمان لخت جگرا یا اللہ دا خدا منی امانتو دا خدا مکی امانت دے یا اللہ تے روح سی سالم پلاس باندے راکا بی بی علم دیو غرلان دی گرزی ناگانا محمد رسول اللہ پا نظر راگے ورمن ڈیکڑی او پا بیوشے کی دوارو جانو سردازل پوری نزدیکا ورطیوی و بچے وایان دا سوک ظالمانو دشمنانو چتا پسی چاڑو راو آغستو تے علالو لے بچے دا اللہ تا بیان کا
محمد رسول الله ورته په وړه خوله لګیا دی رنګې زړ دی وجاړي ورته وی وا ما نور پیغام نه خود سپینو جامو او د سپینې ګیري والا یو دو کسانو دلته راو پر ظلم سینه را لسیر کړل او زما د زړه نه غوښه او ستور تو را بار کړ باري گزار کړ راته و چې بچیان زه خو ګډه مسروا تور کوټه ستا په د مدینه کې ډیر دشمنان دي ما ورته وجل چې زما څوک دشمنان دي زه خو چاته کنزل نکوم د چا غیبت نکوم د چا اهانت او بې عزتي نکوم ما سره خلک ولې دشمني کوي هغې راته آواز کوي چې و بچیان تاله کوم الله روز درکړې ده تاج او تخت درکړې دي دا پتا د چا پیرزو کېږي نه و بچه کور ته چې لاړ شي نو بیا رانشي اما زه کو کور ته لاړم نو بیا ما بار ته مه راپرېږده ځکه هسې نه زما دشمنان ډېر دي ما درد څوک حلال نکي بی بی لگیا دا چی بچیان زد نن مور للیگما مور لد بوزما تا دا مور امانت ہے مور دے رات مینت او زاری کھڑیوا اسے نمان خیانت او زائشے مور لبد اس جواب ورکو محمد عبداللہ ابن عبداللہ ورطاواز کئی چی اما جان زما خود مورے وڑے استرگ میں تاثر غڑی دلی دی زما مور خودے اما زما وڑی وڑی شنڈ تاثر کلو شوی دی اما ما واړو واړو قدمونه ستا په لاس او ستا په کور کې خیری زما بله مور چرته بی بی امینہ ته ورته فرمایي چې ستا امینہ مور ده ته د هغې بچې ینشأ بمکة والمقام بیثربی بچه پیدایش د مکه ده ته د امینې بچې د عبدالله بچې ما ته یو 2 کالو د پاره راکړې هغه 2 کاله برابر شو بچې اوس ته واپس بیایما دوارو جانو سرداری را روان کو بی بی امینی تے اوالک مگر دا بی بی حلیم ازل درزی کی چی اللہ لخت جگر برانا فاتشی بی بی امینی تا لگیا دا منت کئی وہ بی بی پلار چی راتلم دیر جڑاوا غو غو ہائی سرانو ما تا پوسو کو چی دی کورونو کی جڑاوا لیدا جواب راز چنن پمک کے تاؤنو ننکے دی مرض دے معشومان وفات کی گی نو وہ بی بی دا غستا معشوم دے کستا اجازه وی په مکه کې نه کې او تاون دی مرزونه دی دی بدر نبیازو واپس مدینه ته بوزما خو تر له اجازه راکا بی بی امینه په دواړه مخه باندې ښکل کو محمد رسول الله روان کو د دواړو جانو سردار روان دی وړي وړي خبرې کوي مور ته ورترغاوته وا ما دعا کوه وا ما ته دعا کوه چې ستا رضا او ستا دعا وي الله به مې درله بیا اماني او روغ را مټرا واپس کی د دواړو جانو سردار روان دی او د بی بی امینه په مخ د اوښکو قطار روان دی دوارو جانو سردار سلور کلونو پور بیا لگیا دے بی بیا میں نے وعدہ داغی پا اقرار پا عظم و پا قصبان دے سلور کالا تیر شو او واپس ور لرا روان کا بی بیا میں نے کور کس جمکڑی ہے بی بی داعی وز کے واخلا زمان معشوم دے پالے لے و سات لے دے و بی بی زستا دیر مشکور و شکور گزار ہے ماں و بی بی دا معشوم پائے وز کے والا بی بی حلیم ورطر غالا وطو جاری ورطو یا بی بی امینہ ستا معشوم خو یو لال بدخشان دے پا خدای قسم غریبو ما نن دا تمام مدینی امیرشم داستا دا زوی برکاتی زما چیلے نوے نن را کرا 25 کنڈ چیلے دی و بی بی داستا دا زوی آثار و برکاتی و بی بی زما کر دوڑو درک نن تمام مدینہ زما قرضدار و زما تابدار دا بی بی عوض ناخلما خو کو اللہ کری دا معشوم لیدو لبکال کے سوزل رازم طبقہ پکے گینا بی بی علم واپس تین لارا محمد رسول اللہ معشومان سر لگیا دلو بکئی لاند بے اوش پروتی امینیلا آواز راگی چی و بی بی امینان ستا معشوم بچی چی پا مدینہ منورکی لوی شویو اغا معشوم بچے دے وڑو سر لو بکولے ونن بے اوش پروتی جاری
بی امینه منډه کې هغې کې راواغسته کور ته یې راوست د لاسه یې کړ ورته یې وی و بچه تا ولې ژړل او تا دا چغې ولې والې وی اما جان زه چې ماشوم وم زما چېرته پنډی ښکاره شوې نه وه هوا راغله زما دا لنګې پورته کو غټ پتون مې ښکاره شو اما جان زه په حیا خفه کېږم په ستر خفه کېږم زما د خپې نه لنګ ډېر اوچت شو نو زه هغې ته خفګان واغستم او بېهوشه پرېوتم و بچه بیا بهر ته لوبو لمزه چې هوا ستا لنګ نه پورته کوي او ستا پتون یا ستا خپه مبارکه ښکاري نه ځکه بیا به راته په جړه دویمې ورځې باندې بیا محمد رسول الله په جړه کور ته راغی وامه جان آغلته یو زنان آواز وکړو چې و بچه کور ته راشه پلار دې نارې وی نو اما جان تا ما ته کلم آواز ونه کړ چې بچه کور ته راشه پلار دې نارې وی بی امینه ورته جاړي ورته وی بچه جاړمه چغې مه وهه سوران مه وهه بچه خفه کېږم په لمدو غوښو راله اور مه بلوه بچه ته لا پیدا نه وې ستا د پیدایش نه 2 میاشتې وړاندې ستا پلار الله وفات کړ و بچه که پلار دې جمدې وي نو ما به هم تا ته آواز کړی چې کور ته راشه بچه پلار دې نارې وی رسول مقبول په وړه خوله ورته وی اما جان چې زما پلار وفات دی نو د کوڅې د خلقو ته وای چې زامنو ته آواز نه کوي چې بچه کور ته راشه پلار دې نارې وی وامه جان زما پلار وفات دی ما ته درد د یتیمۍ ورسېد ما ته درد د بې پلارې ورسېد هسې نه بل ماشوم یتیم پکې ولاړ یو دا آواز اوري هسې نه د هغه زړه ته خفګان ونه رسي رسول مقبول ورته بیا آواز کوي اما چې زما پلار وفات دی نو چې د شام نه را روان شو او مدینه منورې ته راغی نو پلار د بچیا الته بیمار شو بچو مغه بیمار نه وفات شو او بنو نجار قبیله په دار نابغه کې الته دفن کو نو بچا استاد پلار قبر په دار نابغه بنو نجار قبیله کې آباد دوړو جانو سردار ورته جاړي چې اما په جون می پلارو نه لیدا د جون دیدار باندې آرام دی قاته نو اما جان الله د پاره کما د پلار خبر لبوزا دوړو جانو سردار مورته جاړي چې واما ما د پلار خبر لبوزا ما د پلار خبر لبوزا بیبی امینه منډه کې خانه کعبه تلاړه او محمد رسول الله نکته اوجړل چستان وسې جاړي چې ما خبر د پلار لبوزا او عبد المطلب صاحب کستا اجازه وی نزب بنو نجار قبیله او دار نابغه قبر د عبد الله صاحب لاړ شم زکستا ماشوم نسې جاړي عبداللہ سے ورطوی وامن زمازوی مجڑوا زمازوی مکڑوا دا زما لخت جگر دے دا زما دزڑ سرور دے دزڑ تسکین و قرار دے و بی بی زما بچی دخپل پلار خبر لبوزا و بی بی چی میاشتی رشنو بیا واپس را روان شوا ددوارو جانو سردار بی بی ام ایمن غی کی واغس او بی بی امین ورسر شلان ددوارو جانو سردار پغی کی بی بی ام ایمن غست دے او د پلار قبر لے بیائی ددوارو جانو سردار بی بی ام ایمن توئی چی یا بی بی ام ایمن انت امی بعد امی تزما د مور نباد زما مورے و بی بی زبتا نخپکم خما خفگان لمور کوا و بی بی چی کلا زما د پلار قبر یاد شیو زور لزم نو زما مور تمینت کوا چی ما د پلار قبر لبوزی بی بی امینم روان دا بی بی ام ایمنم روان دا و ام ایمن محمد رسول اللہ بست کس کستڑے کڑے چی نور پیادل پخپل باند روانی بی بی ام ایمن قسم خری چی و بی بی پا خدای قسم دے چی محمد رسول اللہ میں پغی کیوی نو پا زور بدل کے میں پا خدای قسم دزوانے حرکت رازی دزوانے جوش رازی محمد رسول اللہ نا بہترین خوشبوئی زی یو بہترین آثار دے کپے پوئے گا ما دوارو جانو سرداری
قبیلی د بنو نجار تور وستا وام جان ما ته د پلار قبر خایا بی بی ام ایمن ورتور لندشوا و بچ محمد رسول الله دغه ستا د پلار قبر دی و بچیا راشد خپو طرف نه ادریګو د پلار قبر ته سلام وایا رسول الله خپو ډډه ته ادریدو د پلار قبر ته لاس پنام شو आवाज کوي چې وا بجان السلام علیک وا بجان السلام علیک وا بجان السلام علیک پستر کو یو کم روان دي د اوخ کو باران دی او پلار ته سلام وای فوري د پلار په قبر باندې ور پریوت وا بجان کته جم دی نو څنګه چې نور ماشومان سره پلاران مینا کوي دغه سه بد ما سره مینا کړي وا څنګه چې نور ځامن د پلار په سنگل ود کیږي نو پلار زبدم په خپل سنگل ود کړي وې پلار تمام ماشومان پلاران پوغو ګرځي ابا جان دومره په پاتې شوی چې زستا پوغو سور وې او ستا پوغو مام سور لیکړي وې پلار دومره پاتې نشولې چې ما استاد وګو استاد سورله استاد ګرځي دو ارمان رجول وې بیا به وفات وې ام ایمن ورته وای بچا جان ما فریاد مکوا خفغان مکوا کل حی المیت بچا ارجم دی به وفات کیږي بچا دا زمون فیصله نوا دا زمون اراده او قص اختیار کې نوا بچا استا الله فلار چې وفات ک نو استاد پیدائش نړوان دی وفات ک او بچا جان مستا پجړا سره زمون د زړه نوی نساسي شاته چې ګوري بی بیا میں نہ پرتا دسل گئے وئی او عبداللہ تو زما دوادن بات پناوے توپ کے وفات شوے زما زوی دی یتیم کرو زما زوی دی بیسو کو بیسرے کو او عبداللہ پکم اشبا چستا زوی محمد رسول اللہ پیدا شو تمام مکہ کے اختر و خوشحالی و خزما پکور غوغاوا ماوے کاش محمد رسول اللہ پیدا کی گی او پلاری جم دے عبداللہ تجم دیوی پا خدای قسم نو زما بلوی خوشحالی وا زما بلوی سکالی وا خود وفات شستا دا وفات نا بعد دا بچے پیدا شو و عبداللہ پاسا نن میں در تماشم بچے روستے دے نن میں ستا لختی جگر روستے دے نن میں ستا نور بسور روستے دے شمس و قمر روستے دے ظاہر ازہر روستے دے طاہر اطہر روستے دے و عبداللہ پاس ماشوم بچے در تپ وڑا جب خبر کئیو تو ورت خاموش پروتے عبداللہ صاحب قبر کے پروتے او محمد رسول اللہ دا قبر خواہ کی سملاست او یاری وا بجان خار راکا وا بجان لاس رانتاو کا وا بجان ماشومانو لپلاران غار ورکی او پدوارا مخیخ کلی وا بجان زتال رالم زمان ستا دا قبر ارمانو پاسو مال غار راکا بی بی امی منی دو پلار دا قبر نرا پاسی او دو دوارو جانو سردار پا قبر باندے پروتے او پا چغو چغو باندے جاری و بی بی امی من ما پریدا چیز دا پلار قبر تا اجارم پلی اوخ کی توی کما علا دا پلار دا قبر نپاسم چی آزما ساد بدل نوز وفات شما او یار ما پلار جم دیشی ما سر خبریو کی بی بی آمینہ ورت جاری و بچیان عبداللہ پا داسی سفر لارا چی زیب پناوی توب کے بیاون لیدم زیب پی غل توب کے بیاون لیدم و بچستا پلار زماد ناوی توب او دا پی غل توب لحاظ نسات بے وفاو لارا و بچستا دا جڑا بس پرواو کی قلار شا دوارو جانو سردار معشوم بچی دے معشوم دے سہارے راولی دا پلار قبر کی پخورو تناستے و جاڑی و مازی گرے تے بیاد ماما گانو کر بیائی یومیاس چی تیرا شوا بی بی امیمن توی رسول اللہ رضا کا دا معشوم بچے رضا کا چی بچے یومیاس تیرا شوا نکد خپکی گی خان کعبہ مان سوگن اغسط چی و بی بیستا اختیار دے دا زوید بوز چی خپنی شخ یومیاس نا بات فوری را روان شا
ام ایمن لگیا دوا حبیب اے بچیان تخپوی چستانی کجون دے دے ستامور تے دے یو میاش اجازه را غستے دا و بچیا پاسا پلار قبرنا غار لرکا سنگل تے لرکا بچے لا سند دے پلار قبرنا اباسا بیا براشو بچے اس کورتا روانی گو بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ غی کی واغس او بی بی امین روان دے تے روان دا بی بی ام ایمن محمد رسول اللہ قلا رہی او رسول اللہ دپلا قبر تا گوری او پچغو چغو باندے جاڑی رسول اللہ علیہ السلام جاڑی بی بی ام ایمن تسلی ورکی چی بچہ جاڑا مان دیر لگی روز بعد بیارا شد پلار دیدار بہو کے خو بچہ اس مدم یاد پورا دے چکور تلاشو ام ایمن ورطا کل یو بانا کل یو بنا بانا کئی خو رسول اللہ قبر تا گورے و جاڑی ام ایمن چی مخامخ او قتل ماشومان را جمع شوی دی یو بوڑا سری منس کے ناستے و پالو نور لگوری ورطا وی بچہ راشا اگا ماشومان لو بکئی و بی بی امنے تبدل تک دمشوز محمد رسول اللہ ماشومان لبوزم دیر ماشومان دی چی دوارو جانو سردار قلاشی سوچو میں من رسول مقبول غی کیا معشومان لور وستو نو پکی یو راہب یہودی نے جمناستے دا معشومان لپالو نگورے وہ بچے تب بادشاہ شے بلتا وی تب گدا شے بلتا وی تب شہنشاہ شے چاہتا وی تب فقیر شے تب امیر شے تب خطبو نئی عظمو نئی طلبو نئی حفظو نئی تب دا عمرو نئی بچے تب دا فرقو نئی تب دا طرقو نئی تب دا پکراؤ نئے عطلاؤ نئے عتقاؤ نئے طلقاؤ نئے خوچ پا محمد رسول اللہ استرگے اولگے دے نو اسمان تے او قتل او اغس پین گرزم کے تا گزار شو وہ بی بی ام ایمن ستارات لو سران دا بوڑا سڑی ازم کے لگزار شو وجہ صدا آغا بوڑا چگی وی بیوشے کی چی و بی بی دا ما شمرا والا و بی بی دا ما شمرا والا دوارو جانو سرداری چی ورنیز دیکو ورطوی بچے وایا درو بنوے تورات انجیل زبور کے ستاد سر وقت شمار لی دی دولس لکا دیار لزرا شپک سوا او یا وقت ستاد سر دی بچے وایا پا وہ مرز در لنی کسر خریل دیو کنا بچے لاشا اغا وقتوش ماروم دا غیصاب بیوی بی بی ام ایمن ورطا آواز کئی چی وہ پالی کاکا پا خدای قسم دے پا وہ مرز والا عبدالمطلب صاحب سر اخایا اگا ویخت مون تقسیم کو ٹکم پا دی صاحب برابر حکم چتائی صاحب بیان کا اور تاواز کئی چی وہ بچیان دے چی چرتا لوبی کئی اور یس پہ سور جوڑی کنا وہ اے پالیکا کون دغا صدا وہ بچیا انہی غنی ورطا سلام و یو کنا وہ پا خدای قسم ام دغا صدا اگا پالی ورطا یو بچیان دا ماشم مال را روان کا چی ماشمی نزدی ورس وہ بچیا کستا اجازه ویز بے شابر بندکم پشا یو نخد زداغی آل معلوم الغارما بی بی ام ایمن ورطا تانے اس پر دے دا رسول اللہ علیہ السلام دوارو گو مخی اکتا سو وقت مختا اکتل دا دوارو جانو سردار پا مخ کے دا نبوت آثارو دا عزت آثارو دا عظمت آثارو پا مخ مبارک کے دا پیغمبر ہے دا ولایت و دلوے کرامت آثارو خوچ شیور لأکتا پا شاہ مبارک باندے مہر نبوتو اگا یہودی بے ووش پریوت چگے کے چا اے دا مدینیو خلقو اے دا یسرب خلقو لارے تباشوئی رسواشوئی کم پیغمبر یو ولایت چیو کرامت و عظمت چیو اگر بلائزال پا قریشو کے بنو اسماعیل اللہ ورک محمد ابن عبداللہ رسول او دا اللہ نبی جوڑ شو دا بنی اسماعیلو لویا درجہ جوڑ شو بنی اسرائیل لال پیغمبر دا تار نبار شو بی بی ام ایمن ما شمرا غست دے او پا منڈا منڈے کور ترا روانے اگر
اغا سڑی ورپس چگوی چه این الولد این الغلام و بی بی من اما شمرا ولا چرت دی بوتلو و بی بی اما شمرا ولا چرت دی بوتلو و بی بی دا ما شم دا دی زینب آیا سے نسو کی درل شہید نکی دا دی ما شم زیاد دشمنان دی دا دوارو جانو سرداری را روان کا بی بی آمینوی چه خور بی بی امیمن ستڑی شما یو طرف دا بکینو دم بوکو بی بی امیمن ورطوی چلا روز پسر پرتلان زچلان شو لگ مزل بوکو دا ما شم بچے محمد رسول اللہ دا مدنی کسو دیوالو نتگوری او پچگو چگو باند جاڑی بی بی امیمن خبر امنو دروان شو نند بی بی امین اخپی پولی دے بدن درون لے و بی بی دا بوا مقام نلر نظمان پسر میں دد راگے بچ اخپی میں درنے شلے محمد رسول اللہ ما سرکے نوا شنن ورطا دیر دیر اگورم زماد بدن حرکات خراب دیکھ بی بی امیمن ورطوی چی و بی بی پاسا بیدارش مزل دیر دے پی مضبوط کا محمد رسول اللہ بمکیتا دا محمد رسول اللہ نکب پا انتظاری رسول غائی بی بی آمین ورطا پجاشوا چی محمد رسول اللہ را سرکینوا محمد رسول اللہ ور سرنز دیکھو پا دوارا مخیخ کل کو بی بی امیمن توی چی اے بی بی نبالغشتا نو تور شکشتا نو فرشتا نو تلائشتا و بی بی او گٹرا والا خوش بیا باندے چی سر تکیدم پزر باندے میں دیر درن والے راگے بدن میں درن شو بی بی نور دتلونے ماں بی بی امیمن ورطا گوری چامنی بی بی اجرل او چگی ویل چی عبداللہ تمان ناوی توب کی جدا شوی ستاد پی غلطوب اگا دور میزان لتیر کو کنتن میزان لتیر کو و عبداللہ کت جم دیوی پا ما با تکلیف و مصیبت نو دا عبداللہ مرسی او شیرونے وی محمد رسول اللہ زان ترانی زیک ورطوی بچے جارمان شغ مواها بچا كل حي ميت وكل جديد البال وكل كثير يفني وانا ميتة بچا جار بنا دا دنیا سمر جمدی دی وفات کی گی و بچا سمر زوانے دی زڑی گی و بچا دنیا چے سمر دیر دا بطول پنا کی گی و بچا ز وفات کی گا مخطب جارنا محمد رسول اللہ ورتجاری چے نپمی نمود پلار شم ند مورا نمی خور پکور کشت دے او نرورا واما ما پدے خوش بیابان کی چاہتا پریدے پدے خوش زنگلو کی میں چاہتا پریدے او میں من کمزور دا ما ند پلار می نولی دا نمی دمور می نولی دا ند مور پا می نمور شم ند پلار پا می نمور شما و بی بی کت زمان وفات شود دے دنیا دا غمونو پلار دے یواز پریخو مزما ورکوٹی زڑبات اللہ ٹکڑی شی دا دوارو جانو سردار کل سر پزمک کی دی کل سر راواخلی و دا مور پسینہ کی دی کل سوری للاشی کل غرمو للاشی دا دوارو جانو سردار ہے بطواغستو پدے چولی بیابان کی جاری کل سر پزمک کی دی دا خبگانا کل خواکی دا مور جاڑی دا ارمانا سترگی ڈکی دی پچگو اس جڑی گی او کل راشی مور دا پاسا راغوڑی گی مور دا آواز کئی چا مجال دا خپلی شنڈے زما شنڈو تا پریدا خپلی سترگی زما سترگو تا پریدا وامان میں پلارو لیدا وامان میں مورو لیدا ند مور پا من باندے موریم اما بے وفای مکوا واما جان ما سر ترکور لارشا دوارو جانو سردار مور دا پاسا ور پریوت مور اخیر ایسل گئے دی و بچے جانا مان بی بیا منے دا دیر غم دا وجہ نظرو چاو دا وینو غرغرے اکرلے قینے دا وینو اکرل دا دوارو جانو سردار مبارک کمیسو پا وینو باندے رنگ دے قینو الٹیانے اکرلے
د دوارو جانو سردار په مخ باندې خپل شونډې لګولې دو بیا مې نسل گئے وای رسول الله ته غیږ توکا بیبي ام ایمن غیږ توکا و بیبي رسول الله دې سنبھال کا و بیبي دا بچي سنبھال کا و بیبي دا په دې خوش بیان کې دا ماشوم د چا پاسره پرې دې مورې د ځن کدن سلګو کې وای چې و بیبي ام ایمن زدا خپل بچي تا ته عبدالمطلب تسپارما و بیبي ګوره خبردار زمازوی ته خفغان او زمازوی تعزیت او تکلیف ورنکه بیبي ام ایمن ورته ګوري اشهد الله وی بیبي امنا غي ته ګوري د محمد رسول الله په شونډو باندې خل مبارک خدا او سي ورکړه انا لله و انا الیه راجعون د دوارو جانو سردار مور د سینې د پاسه پروت په چغو چغو باندې جاړي یا الله محمد رسول الله یوم شوم یتیم ما عمران پلار واغستا عمران مور واغستا یا اللہ ستا اختیار دے ستا کار دے دائی چا دنیا کے اختیار نشتا دے محمد رسول اللہ چگوی چه زما مور پلار لبوزے او د پلار سرمی یوزے دپن کے چه زد دوارو دیدن پا یوزے کو ما خلق را جمع شو چې دا عبدالله خزنا دا ابوا زنانا نارینا غریبان مسکینان امیران ټول را منډه کې چې دا عبدالله خزنا دا عبدالمطلب انګور دا د محمد رسول الله مور دا لوی خاندان دی مونږه په دې خپل مقبره کې خخو اچاله نور کو دواړو جانو سردار وش په ورځه د مور قبر ته ناشته او په چغو چغو جاړي چې یا الله زه خود پلار د دیدن پارمان د پلار د خبرو پارمان پمین پارمان د پلار د محبت پارمان مچی الله مور د عمران جدا کړه بیبي ام ایمن محمد رسول الله پلاس کیونیو غي کیونو په دوانه مخ خپل کوي بچي جاړه ما زبستا باد د مور نه مور متا بچرته خپن کما رسول الله ورته جاړي او ایمن انت امي بعد امي تزما د مور نه بعد مور ته زما د مور نه بعد مورې وا مجان زبا اوس आवाज د اما کوم د مور आवाज کوم نو مې منتا ته د مور आवाज کوم ګوره ته پیران ناراض نشه دواړو جانو سردار د لاسونیو چې سو کوسه لراغه بیبي مې من پچو شاه عبدالمطلب پو کې پری وتا چې وا عبدالمطلب نه دا زوی په مینا باندې مور شوي نه دا انګور په مینا باندې مور شوي ستازوی د شپږو میاشتو د مور په نفسو چې پلار وفات شو نن د شپږو کالو په عمر باندې و چې مور وفات شو محمد رسول الله یوازې پاتې دی دواړو جانو سردار لا عبدالمطلب صاحب راغی ورتر غاړه ودغې کې کېنو عبدالمطلب په سپینه ګیره باندې اوښ کې باران راغی ورته وی زما کړي دل بچیان زما تزنې دل بچیان زما تزنې دل بچیا زما در پدر لغړې دل زویا و بچ پلار دې وفات مور دې وفات او مې منته چې کې استاد د کعبه پر اب قسمې ته مور شو زید پلار نه باد پلار ما دواړو جانو سردار مبارک پکور کې ناز دې د مور کټله ورغه په چغو چغو باندې اوجړل چې اما جان داستاغه بسترو کټ چې زبدر سره ما ام منم جاړي عبدالمطلب جاړي گوندم جاړي د اسمان حور غلمان جاړي نن شهنشاه یتیم دی امام المجتبی یتیم دی د دواړو جانو سردار چې کله بار تراز یتیمانو کې ودرېږي الکان لوبي کوي د دواړو جانو سردار ورته غمجن ولاړي نن عبدالمطلب ورته وی بچه اوس په کعبه ته ځو د کعبه په سوري بناسي زما یو بهترین قالین دی پاغه به ما سره ناس عبدالمطلب صد پار پاسه د دواړو جانو سردار په بستر باندې ناشته ترونه رانل ورته وی بچه پاس دا زمونږ دا پلا د عبدالمطلب بستر په دې بن کې نه داستا د پار نه دا رسول الله د مټ نو نیو او لري ادرو وی پارام کینا چرته لري په غرمو د دوارو جانو سردار په غرمو درو رسول مقبول حیران ولار دو جاړي سو وخت عبدالمطلب راغی و بچیان زما د بسترې نه لري ولا ولاره
پسور نه په غرمو ول ولاړې ورته وی ابا جان د غترونه مرال لوز استاد بسترې نه پاسولم راته وی بچا دا د وړو کو زین د استاد پلار د مشره ده نو د دیوجه په غرمو ولاړم د ير ورتلې نشم چې بیا به مې ته پاس عبد المطلب چې کړي چې زما زامنو دادا عبد الله نه خد عبد الله ما ته ډیر ګرانو محمد رسول الله ما ته ډیر ګران دی عبد الله صاحب زما په بستر به ما سره ناستو نو داغه د مرنه بعد به داغه زوی ما سره ناس واه بجان ستا په بستر بیان کې نم داترونه به مې ته پاسي عبد المطلب صاحب ورته وجړل چې بچی راشه دا زما مقام نه دی دا مستا مقام دی اته کال تیریږي د دواړو جانو سردار د عبد المطلب سے پوگو باندې بازار کی ګرځي د عبد المطلب سے په وګو باندې پلارو ګرځي دواړو جانو سردار چيله سره ګډه سره یتیم دې زندگی تیریږي نن اتم کال د محمد رسول الله د عمر دی عبد المطلب سے یخنه والده بیمار دی لاچار دی بیوس شو بے بس شو د دواړو جانو سردار ځان له اوغستو و بچا راشا زستانی کو بجانم بیمار ما تما سره کینا وړي وړي خبر ما سره وک زمازه تسلی او تسکین په ورسی رسول الله علیه السلام ورته نرم نرم وړي وړي خبر کوي بجان کته بیا جوړ شه الله دې جوړ کا د کعبه رب دې جوړ کا بیا به ما خار ته به ما به بازار ته بوزي ابا جان زب بیا ستا په وګو ستا په سړبان سور لیکوم د دواړو جانو سردار سره وړي وړي خبر خلک عبد المطلب صاحب سره کوي د دواړو جانو سردار ورته ګوري حضرت عبد المطلب پستر کو باندې وکراغله وې بچا لګوندران دېشا ته چې په کم پلار مېن ویغه پلار دم خوري واغسته د کوم مور سره د مینوا هغه مور د وفات شو بچنن په ما د ځن کدن سلګه راغله بچه ز وفات کېګه مجار مملا مضبوط کای سوران مکوا د دواړو جهان سردار آقا نامدار عبد المطلب خپل لیکت ګوري ورته جاړي کله د کټ سر لذي کله خپل لذي کله کابل منډکی کله پزمک کینی کله سر پزمک را گزار کی کله نکد پاس راشي ور غړيږي وا بجان تمال د پلار می نراکا تمال د مور می نراکا وا بجان مان مجدا کېگا یا الله زما بجان وفات نکې الله ورته حاتب نواز کوي چې اے محمد ابن عبد الله پارام کې نه کلو نفس ذائقه الموت دا تمام دنیا وفات کیږي په خپل نیټه باندې اذا جاء اجل مسمى لا يستقدمون ولا يستأخرون د دواړو جانو سردار ته حاتب او رب العالمین تسلی او خبرداري ورکي چې ستاني کوم وفات کو ما د دواړو جانو سردار ورلا پګیره کې ګوتې وای خله مبارک ورلا په مخ کې خودان اوخ کې د سترګو نه پاکي د دواړو جانو سردار عبد المطلب صاحب د سینې د پاسه پروت او د عبد المطلب صاحب د بدن نسالا د دواړو جانو سردار جاړي جنازه جوړلا چې جوړ شي هاي سوران جوړ دی جنازه کې د دواړو جانو سردار ترونم روان دي قام قبیله روان ده چې جوړ دی هاي سوران جوړ دی او محمد رسول الله په خورو کې ناشته او پچغو چغو جاړي ډیر خلق د دواړو جانو سردار پروان کوي بیبي ام ایمن چې چې وا محمد و بچی ماتا رانیز دیش زبد غاړه باندې واخلم پغه کې او د نیک جنازې پس بروانیو دواړو جانو سردار فرمایي چې خپو کې می زور نشتا بدل کې می طاقت نشتا زه د پلار مين مولې ونه کړم او د نیک په مين باندې مون شما
یا اللہ محمد رسول اللہ نن جاری نن محمد رسول اللہ پا مقدو کو باران لے دا اسمان حران جاری غلمان جاری فرشتگان جاری زمک آسمان جاری زکچ محمد رسول اللہ نندنی کپ وفات پا چگو چگو بان جاری زمازیزانو دا تمام جہان فانی دے دا پانے زندگی پرواہ مکوے دا اغا جہان پرواہ پکار دا دا دوارو جان سردار تابداری پکار دا چی دنیا مزیدار شی اخیرت مزیدار شی یا اللہ سمر ما شمان یتیمان دی دا محمد رسول اللہ پا خاطر دا تمام یتیمانو پزل باندے دا سفر پڑے کے دا یا اللہ تمام پلار میندو تا توفیق ورکی چی یتیمان نا ازارئی اللہ پا یتیمانو خپکی گی زکا محمد رسول اللہ یتیم دے دا دوارو جانو سردار تا زمکا سلام وی اسمان سلام وی نند محمد رسول اللہ پا جڑا باندے تمام کائنات جاڑی عبدالمطلب سے دفن شو دا دوارو جانو سردار قبر تور گئے ڈڑے قبر تواری را چھ ابا جان تا چھ بکابی تا ڈڑا والی ونو زبد غیقی کے نولی ما چھ ترسو میں رحوت لینوی ترسو زما بدن کساوی نو اے بجان زبستا قبر لرازم اوستا قبر تبا میں ڈڑا والی او تا تبا حمد و ثنا اوستا مرسی اوستا صفت ببیانو ما نند دوارو جانو سردار جاری د دوارو جانو سردار خفگان کئی یا اللہ دا محمد رسول اللہ پا خاطر یا اللہ تمام اورید ان کے کامیاب کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.